حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محترم سامعين، د مسلمانانو د ضعف لاملونه خو انتهایی زیات دي، خو زه به تاسو ته دوه غټ اسباب یا دوه غټ لاملونه د مسلمانانو د ضعف بیان کړم. محترم سامعینو، د مسلمانانو د ضعف لومړنی سبب بې اتفاقي ده، لکه څرنګه چې الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تبارک وتعالی موږ او تاسو له بې اتفاقي څخه منع کوي، ځکه چې دا ستاسو په مابینځ کې بې اتفاقي راولي او بې اتفاقي د ضعف او د مغلوبیت لامل دی. په بل آیات کې الله تبارک وتعالی صراحتا بې اتفاقي د ضعف لامل ګڼي او فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تاسو مخالفت مکوئ ځکه تاسو به وپاشل شئ، هوا به مو لاړه شي، یعنی کمزوري به شئ. دوهم سبب د مسلمانانو د ضعف لامل دا ده چې د دنیا اړوند شیانو ته یې د آخرت په اړوند شیانو باندې ترجیح ورکړې ده. الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله تبارك وتعالى فرمائي اے رسولا تدوی ته ووایه که چېرته تاسو ته خپل زامن، خپل پلرونه او ښځې او ورونه او قوم قبیله او هغه مالونه چې تاسو جمع کړي دي او هغه تجارتونه چې تاسو په درېدلو باندې بیریږئ او هغه کورونه چې تاسو ته محبوب دي زیات د الله او د الله تر رسول او د الله تبارک وتعالی په لار کې تر جهاد، نو تاسو انتظار وباسئ چې الله تبارک وتعالی خپله فیصله وکړي او تاسو انتظار وباسئ چې په تاسو باندې ذلت یعنی مغلوبیت راولي. الله تبارک وتعالی په دې کې د دنیا اته امور ذکر کړ او د آخرت یې درې امور ذکر کړل. په دا اته امورو د دنیا که چا عمل وکړ، الله تبارک وتعالی به هغه ذلیله او مغلوب ګرځوي، او که چا د آخرت په دا درو اسبابو باندې عمل وکړ، الله تبارک وتعالی به د نړۍ دپاره د عزت یو مثال ګرځوي. محترمو طلبه کرامو، راځم دوهمې خبرې ته. راځئ چې نن موږ او تاسو نړۍ او افغانستان سره مقایسه کړو. افغانستان یو داسې ملک ده چې څو لسیزې پکې جنگ روان و، بلکې د نړیوالو د جنگ میدان و. دلته هر قسم اسلحې استعمال شوې، د افغانستان اقتصاد وځپل شو، خلق پکې شهیدان شول، زخمیان شول، حتی چې ژوندي هم پکې ورک شول. خو لله الحمد د الله تعالی په فضل سره افغانانو خپل اتفاق او اتحاد وکړ او د صحابه کرامو هغه تاریخ یې را ژوندی کړ چې خپل عزم به یې په خپله ژوندی ساتو. لکه څنګه چې به صحابه کرامو په جنگ خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. نو دوی ته هم الله تبارک وتعالی داسې عزت او داسې کامیابی او داسې فتح مبینه ورنصیبه کړله، لکه څنګه چې صحابه کرامو د مکې فتح مبینه ولیدله او الله رب العزت د نړۍ دپاره یو عزت او یو د عزت مثال یې وړاندې کړي. په خلاف د دې که موږ نورې اسلامي نړۍ ته وګورو، خصوصا عربي نړۍ ته،
د دنیا په خواهشاتو او په نشوب کې ډوب پراته دي هیڅ د آخرت فکر ورسره نشته په خپل منځ کې بې اتفاقه دي په یوه باندې اور بلیږي او دا اور باندې دوی خپل سګرېټ تازه کوي ځکه چې الله تبارک وتعالی چې دوی ذلیله کړي دي او ذلت یې ورباندې راوستلی ده دوی د دنیا په امورو باندې عمل کړی ده او د آخرت امور یې پرېښي دي لکه څنګه چې مونږ یې تاسو وینو په خپلو سترګو باندې وینو چې د غزې عمارتونه لوټې لوټې شول ماشومان یې د چاکلیټونو په شان په کفنونو کې پیچلې پراته دي ښځې یې شهیدانې شولې او بعضې د کفارو سره بندیانې دي چې د وا معتصمانه نارو څخه یې خپل حملونه ضایع کړل او عرب مشران چوپ د بت په شان چوپ پاتې دي ولې پاته دي چې دوی بې اتفاقه دي او د دنیا په امورو باندې عمل کړی ده او د آخرت امور یې پرېښي دي او دوی دا ګمان کوي چې مونږ کفارو ته څه نه وایي دوی به هم مونږ ته څه نه وایي نه دا لیوان دي د دوی خولې پټې دي چې د دوی خولې خلاصې شي قسم په الله که دا هم پرېږدي او هوښیاران یو متل کوي وای کږې خولې په سوک باندې سمیږي نو موږ به دا د کفارو کږې خولې په جهاد باندې سمو نو د خبرې خلاصه دا ده چې د امت مسلمه مسلمانانو ته پکار ده چې دوی په خپل منځ کې اتفاق اتحاد وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله